تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. د یهودیانو سوچ داو وی کچرته پلار نه ګناه سرزده شي نو په هغه ګناه کې به بچی رانیولې کېږي. آخرت انجام به داوي چې د پلار ګناه سزا به زوی ته ملاویږي او کچرته پلار نیک اعمالو کې نو د هغې د برکته به زویم بری کېږي. الله تعالی د دې تردید کوي تلک امة قد خلت لها، وی هغه دا امتونه چې کم مخکې تیر شوي دي وی هغې چې څه کړي و د هغې کارو د هغې کسب و ځان له څه کړي و او وی تاسو چې څه عمل کوئ وی د دې سزا او د دې وبا په تاسو باندې ده. که نیک عمل کې اجر به درته میلاو شي او که بد عمل کې د هغې سزا به درته میلاو شي. ولا تسألون عما كانوا يعملون، او وی تاسو نه به تپوس نه کېږي چې څه عملونه هغې کړي دي او نه به هغې نه دا تپوس کېږي چې څه عملونه تاسو کوئ. هر سړي سره رب وایي زه به خپله معامله کوم. وقالو کونو هودا او نصوارا تهتدو، وی دی بداوی وی تاسو یهودیان شئ یا نصرانه شئ هدایت به درته میلو شي. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، تو ورته ووایه چې زمونږ ملت زمونږ دین هغه دین حنیف دی چې کم د ابراهیم علیه السلام وما کان من المشرکین، او یې مونږ د مشرکانو نه یو. حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي وی ټول انبیا زما رونه دي او وی زه خپل رونو کې ټولو کې نږدې چې یم نو هغه حضرت عیسی علیه السلام سره یم. مراد د دې نه دا دی چې عیسی علیه السلام او د حضور پاک زمانه نږدې وه او رونه انبیا څنګه دي، هر یو پیغمبر د وحی انتظار کوي، هر یو پیغمبر باندې وحی راځي او هغې د دین حق تعلیم ورکوي. دکه شانتې انبیا رونه دي او د هغې کار دا وي چې کله انبیا راشي نو هغې وایي دا کار کوئ رب دې کې خیر ایښی دی، چې کم منهیات دي هغې نه منې کوي خلک او خواهش پرستی نه خلک ایساري. دا د انبیاو طریقه ده. روایت کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دا یهودیان براغه وی د دې چې کم کتاب او تورات وی دا په عبرانۍ ژبه کې و نو وی دی به د هغې ترجمه په عربۍ کې کوله نو خلکو ته خو پته نه وه عبراني خو چاله نه ورتله او دی چې څنګه تشریح کوي هغسې کوي نو ورته به یې وی چې دا برحق دین دی په دې باندې ایمان نه وړه. نو حضور پاک به ورته وی قولو آمنا بالله وما انزل الینا، دا به نه وی چې ستا تصدیق کو تاسو ټیک وی، ورته به وی مونږ ایمان راوړو په هغې باندې چې څه الله نازل کړي دي په انبیاو مخکینو باندې او څه په پیغمبرانو باندې راغلیو. یو کس به راتلو عبدالله ابن سوریا اعور د حضور پاک له راغو ورته وی زمونږ دین پر حقه باندې دی، وی ته زمونږ دین ته راوړه یهودي شه نو هدایت به درته میلو شي. نو په دې کې دا آیت را نازلېږي. یو بل شان نزول دا دی وی یو ځل علامه بغوی رحمت الله علیه لیکلی دی وی مدینې ته د یهودو غټ غټ عالمان راغه، کعب بن اشرف، مالک ابن حنیف، وی دا لوی لوی خلک راغه او حضور پاک ته کېناسته ورته وی زمونږ دین برحقه دی، زمونږ پیغمبر افضلو، بل ورته وی زما پیغمبر افضلو. نو ټولو خپل دینونه پیش که نو الله تعالی آیات نازلی قولو تاسو ورته ووایې آمنا بالله ما په الله باندې ایمان راوړی دی، وما انزل الینا او څه په مونږ باندې نازل شوي دي په هغې باندې مې ایمان راوړی دی، وما انزل الی ابراهیم چې څه په حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل اسحاق و یعقوب علیه السلام والاسباط. اسباط اولاد ته ویلې کېږي هغه اولاد
چې کم یو قبیله را روانوي او د هغې ټولو کې مشر هغه یو مشر چې ټول هغه ته خپل ځان منسوب کوي نو هغه قبیلې ته اسباط ویلی کېږي. نو اوس مونږ چې را روان یو د انبیا چې کم را روانو ګورې انبیاو کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی لس داسې انبیا دي چې هغه د بني اسرائیلو نه بغیر راغلي د بني اسرائیلو کې نه دي راغلي. په هغې کې یو نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح، شعیب علیه السلام، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا په بني اسرائیلو کې نه دي راغلي، نور انبیا په دې کې راغلي دي. نو دی چې دی نو اسباط دې ته ویلی کېږي چې هغه د قوم او د قبیلې یو مشر هغې طرف ته منسوب کېږي. نو چې کم د دې انبیا د بني اسرائیلو نه علاوه راغلي دي نو هغې مشر حضرت ابراهیم علیه السلام دی او دا دین هغه طرف ته منسوب کېږي. په دې آیاتونو کې 9 پیره د اسلام ذکر شوی دی چې الله تعالی د اسلام مخکینی امتونو د پاره مروړی دی، خو کم یو امت ته الله امت مسلمه نه ده ویلې، صرف د امت محمدی ته امت مسلمه ووی. وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربهم، او چې څه ورکړی شوي دي نور نبیانو ته د الله طرف را لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. په دې کې موږ سجداواله په یو کې نه راولو او موږ د دې ټولو فرمان برداری کوو. د هر چا خپل یو مقام دی. په هغې کې یهودیان چې راپاسېده، عیسایان راپاسېده، څه پکې دې حده پورې ورسېده چې هغې انبیا قتل کړل. چا دا ظلم وکړو چې انبیا رب سره برابر کړ، وی چې د الله هم شریک دي. چا داسې وکړو چې انبیا ډېر لاندې وغورځول، لکه افراط و تفریط په دې دین کې کېښو او د انبیاو د عزت لاجو نه ساتلو. نو هغې د وجې نه الله تعالی دا ټول هر څه د دین واغسته چې دا بني اسرائیل بې ادبه شو او هغې ورکو امت مسلمه له. اوس امت مسلمه دی په دې کې سوچو کې چې کم ځای کې زه ادب کوم، کم ځای کې افراط کوم، کم ځای کې زه تفرید کوم، کم ځای کې اوچتوم، کم ځای کې ښکته کوم. ګورې اب صحابو څومره لوی مقام دی، دومره لوی مقام چې په دنیا کې د یو انسان نشته. خو د صحابو مقام خو موږ دومره نشو اوچتولی چې هغه پیغمبر ته ورسو که نه. د صحابو مقام په خپل ځای باندې، خو دا شانتې د انبیاو مقام موږ دومره نشو اوچتولی چې هغه رب سره برابر کو. یو فرقه پکې داسې راپاسېږي هغه دې حده پورې راورسېده، وایي چې یاره حضور پاک څنګه رب حاضر ناظر دی، دا شانتې حضور پاک هم دی. دا خو کل عام شرک دی، رب سره کل عام شریک جوړې د دې نه ځان وساته. بل پکې راپاسي چې هغې خوله د انبیاو په باره کې کلو شي نو هغې بې ادبه شي په دې کې. او د ادب ټولو کې لوی تقاضا دا ده، اول راشه د ادب تعلیم د صحابه کرامو په زندګۍ کې وګوره. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو ځل وی جنابت په حالت کې ومه، غسل را باندې اورېدلی و، وی حضور پاک مې وکتو پټ شوم تی، وی راته وی ابو هریره چرته لاړې؟ وی واپس راغم، وی یا رسول الله وی د جنابت په حالت کې هم ناپاکي مې ووي تا سره مې لاس نشو ملاولی. دا ادب دی چې خپل وجود پاک دی نو هغه د پیغمبر دومره تعظیم وکړو چې هغه له لاس نه ورکوي. په دې کې څه کراهت خو نشته، د پیغمبر ادب دی. دا حضور پاک په حالت وفات په وخت کې چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپله زندګۍ کې 14 یا 15 پیره امامت ته مخکې کړی دی، چې حضور پاک د کوره روزي په داسې حالت کې په 2 صحابو لاس اچولی دی. نو چې پته ورته ولګي د ابوبکر صدیق صاحب ته چې حضور پاک راغو نو هغه راشاته کېدو، نو حضور پاک ورته وایي مخکې شه مونځ پوره کا. حضور پاک ځي ورسره خوا کې کینی، ورته وایي سلام نه بعد ورته وایي ابوبکر وی کومه وجه ده چې ته یې راشاته کې ولې شاته شوې؟ وی یا رسول الله وی ستا په ژوند کې به زه ستا نه مخکې کېږم، دا کېدی شي؟ لکه دومره ادب او تعظیم هغې ساتلی دی. د دې نه لږ ښکته راشه د تابعینو زمانه وګوره. د تابعینو بیا یو صحابیه راځي، صحابیه بعضې وخت کې که یو خبره د مشورې په بنا وي هغه په بې ادبۍ کې نه راځي. بریره رضی الله تعالی عنها یو صحابیه ده، د مور عایشې رضی الله تعالی عنها غلامه وه. دا یو صحابي ته واده شوې وه، حضرت مغیث رضی الله تعالی عنه. دا ډېره زیاته ښکلې وه، خو مغیث رضی الله تعالی عنه د دې نه په ښکلېوالي کې کم و.
بیا چې کله حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا آزاد کا نو په دې دوران کې دا یو مسلم ګورې وره کله یو غلام چې آزاد بشو غلامه به آزاد شو هغه به نکاح کړي ونه د هغه به اختیارو یره که نکاح برقرار پرېږدي برقرارول شي که فسخه کوي نکاح فسخه کولی شي نو دی ویریدو چې اسې نه بریره رضی الله تعالی عنها ما پرې نږدې یو ته سفارش کی په کوڅو ګرځي د مدینې منورې او سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي مغیث رضی الله تعالی عنه آخره کې حضور پاک له راغو یا رسول الله وی بریره ته ووایه چې نکاح نه فسخه کوي حضور پاک راغو وی بریره وی مغیث ډېر زیات خفه دی دا نکاح مه فسخه کوه نو ډېره هوښیاره وه وی یا رسول الله وی حکم دی که مشوره ده وی که حکم نو حکم کار څنګه زه به منم که مشوره حضور پاک ورته وي نه مشوره ده وی یا رسول الله وی بیا نه منم نو بې ادبي خو نه ده یا رسول الله چې حکم وی ما منه او چې حکم نه دی مشوره ده خیر زه به معذرت وکړم زما هم زندګي ده نو حضور پاک ورته سو نه وي حالانکې چې داسې یو خبره بل چاته تو کې تو یې بې ادبي ده زما که نه خو هغې د ادب دومره خیال ساتلی دی چې صحت دې باره کې نشته امام مالک رحمت الله علیه وګوره داسې با ادبه انسان چې د هغه غوندې با ادبه سړی بل نشته ګورې او عقیدت حضور پاک سره نااشنا عقیدت دی چې کله به دله بول ورتله او دسماتې به ورتله نو مدینې منورې نه به بهر وته او دسماتې به یې کولو بیا به راتله داسې محبت چې کله سفر به یې کولو مدینه منوره کې به یو ځل ورته امام شافعي رحمت الله علیه وی حضرت تا سره خو ډېر اعلی اسونه دي هغې باندې سورلی ولې نه کې وی ښه وي په هغه ښار کې زه اوچت وګرځم چې په کم ښار کې زما پیغمبر پروت دی یو کس وی یره وی د مدینې منورې خاوره ټیک نه ده نو دی وی راوینیسي فتوی جاری کا وی کې دې کوي او وی دېرش کوړې دله ورکه وی چې په کمه ځمکه پیغمبر پروت دی دی وی دا خاوره ټیک نه ده دومره محبت دومره ادب یې ساتلی دی دومره خیال یې ساتلی دی دومره لوی لوی نومونه یې تلي دي ولې ادب تعظیم پکې پروت دی یو لوی ادب پکې پروت دی دې کې او چې کله به حج یو ځل یې حج کړی دی چې کله حج لتلی دی نو زر زر راغلی دی بیا ولې نه تله وی هسې نه د مدینې منورې نه بهر راله مرګ رانه شي یو ځل یو بادشاه ناست دی او روزه مبارک سره د هغه اواز لږ تیز شو په غوسه کې ورته وی تا کې ادب نشته چې خوا کې حضور پاک پروت دی ته خپل اواز تیزې دا اواز دې لږ ښکته کا دا د ادب تعظیم دی چې دې نه لږ راښکته شي بیا بل ادب وګوره یو کس و یو بزرگ عبدالعزیز د دنمو د ده یو پیر و د زمانې زبر و ابو حازم دې دله لاړو هغه سره به کېناستو مصافحه به یې کوله د هغه لاسنیوی کړی و کېناستو به ورسره نو چې کله دا پیر ډېر یو ځل خوشحاله ابو حازم رحمه الله نو وی دله سړه روټۍ ورکه چې دا وخوره ډېره خوشحالۍ نه وله ورکه ده ته هغه روټۍ واغېستن هلته خو یې ونه خوړه راغو کور ته راغو ښځې ته وی ماله خو ابو حازم رحمه الله روټۍ را کړې د دې سره څه وکم ویم دا روټۍ خو لږه ده چې کار ترېنه ډېر واخلم او د دې برکات ثمرات په موږ ټولو باندې را نازل شي او ورته وی سوچ به وله وکړو نو عبدالعزیز رحمه الله ورته وی زه به 3 ورځې روژه ونیسم دا روټۍ به 3 وړی کم وی یو ورځ چې افطارې کوم روژه ماتوم په یو وړی به ماته کم بله ورځ چې روژه ماتوم په بله وړی به ماته کم چې 3 ورځې روژه ماته که په بله وړی باندې نو ښځه او خاوند چې ملاپ وشو د هغې نه پس ته چې کله بچې پیدا شو دی پې نوم کیښو عمر نومې پې چې عمر کیښه نو هغه بیا د زمانې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته نه جوړ شي چې یو سړی د خپل د مشر دومره تعظیم او دومره ادب د هغه د روټۍ کوي چې دی هغه سره کینې د هغه فیوزات واوري د هغه خبرې واوري چې په هغې باندې دی عمل شروع کړي نو الله به دله کم یو لوی مقام ورکوي نو دا د ادب یو لویه تقاضا ده چې دا ډېره لویه ده ګورې وړه خبره نه ده حضرت گنگوهی رحمت الله علیه فرمای یو ځل په مکه مکرمه کې سیلاب راغی سیلاب دومره زیات شو وی چې دا
مقام ابراهیم را پریوته نو د دې چې کومه د اوسپنه وه په مقام ابراهیم باندې را پریوته نو د هغې نه یو طرف یو کاڼی بل شو. نو دلته چې کم یو شیزم داسې قیمتي اساسا هغه وینو هغه شاهي خاندان لوړي نو شریف خاندان شاهي خاندان له یوړه هغې ځان سره کېښه چې کم خلک به راتله د هغې زیارت به یې ورته کولو نو یو ځل د کاڼې مات شو چې کم هغې نه مات شوه په 3 حصو تقسیم شو. نو دی دا یو حصه د دې راواغسته چې کم د عربو مشایخ الویلوي علمو هغې له ورکه تحفه کې. نو پس طریقو پس واسطه هغه راورسېدو عمر د گنگوهی رحمت الله علیه چې کله حضرت گنگوهی رحمت الله علیه ته هغه راورسېده برکینالته نو هغه بیا کله بیا چې کیناستو مجلس کې ټول خلک به ترې راغونډ شو هغه کاڼې به په اوبو کې واچولو هغه اوبه به په ټول مجلس والا باندې وسکلې دومره ادب یې ساتلو په ټول مجلس والا به چې اوبه وسکلې نو څه وخت کې هغه کاڼي نه لږ لږ دا شګې په شانتې ذرات لرې شو نو هغې راواغېسته په سرمه کې واچولو رانجه به یې تې کول حالانکې چې سترګو کې شګه لاړه شي سترګې خرابوي د دې فکر به نه و خو د ادب او تعظیم یې دومره زیات و چې هغې په سترګو کې هغه کاڼي استعمالول د هغه ادب او احترام دی. یقین وکې ډېر غلو مه کوئ ډېر بره مزې او مه ډېر ښکته غورځېږې چې کم درته علما کرام وي په هغه لارو باندې ځئ. الله سره محبت وساتئ پیغمبر سره دا شانتې محبت وساتئ چې څنګه دې صحابو ساتلی دی. یو هلک باره کې راځي په امریکا کې یو عیسایان جینۍ سره هغه مینه پیدا شوه کار به یې کولو نو هغه جینۍ ورته وایي پلار یې ورته وایي چې الله به دله لور در کوم چې عیسایت ته راځي دا مسلماني به دې پرېږدي و نن سبا خو زمونږ ځوانان دیم دی ته ناست چېره ما ته نیشنلټي میلو شي ما ته د یو قوم پاسپورټ میلو شي که هغه غیر مذهبه کار څنګه دین تیزار قربان خو چې پاسپورټ راته میلو شي ډالر خو به راځي وي دین خو هم د کوره دی نو دا شانتې دیم پکې ګیر شه هغه ورته وایي په یو شرط به لور در کوم مونځ اودس به نه کې اسلام به پرېږدي مور او پلار به پرېږدي مسلمان یار دوست به پرېږدي بیا به تاله زه لور در کوم او ټول راته منظور دي سړي باندې دومره سترګې پټې وي وخت تېرېده ملګري څوک وایي مرتد شه څوک وایي په بله لاړه څوک وایي دین نه واوړېده خبره یو ځای ته ورسېده چې کله دا خبره یو طرف ته رسي نو په دې وخت کې دا قرآن په یو الماری کې ایښی و تېرېده را تېرېده به دې کې 3 کاله وشو 3 کاله پس ته د ده دا دې چې راغو الماری کې وکتو قرآن نشته ښځې ته وایي څه شو قرآن وی یاره وي هغه ټول فالتو کتابونه مې غورځولي یا مې پکې وغورځولو دې زر زر لاړو د ډسټبین نه راواغېسته او چې ویې کته سترګو نه اوښکې لاړې ځان ته یې نږدې کړه ښځې چې وکته داسې دي وي دا خو د مذهب کتاب دی د خو د سره څه تعلق اوس هم شته ښځه ورته وایي یا به ما اخلي یا به دا کتاب اخلي دې اړه کې سوچ کې الله ورته اړه ته راوسته چې یاره دا کتاب الله به والم په دې ښځې څه کې ښځې له طلاق ورکو بهر وته لاړو جومات ته توبه وویسته او الله ته متوجه شي داسې وخت په انسان باندې راځي چې دې کې به ستا امتحان راځي یو سړي ته سپک نظرم مه کوه څه نه څه حده پورې ستا پړه کې د رب محبت شته خو تا ځان نه دی کتلی چې ما کې د رب محبت کم ځای پروت دی هر ټیم یو حرس پسې نښتې یو لالچ پسې نښتې د هغې یو معیار یو مقام ته ته دومره ورسې چې بیا تا ته د واپس لاره پته نه نو د یهودو او نصرانه به داسې کول چې دی افراط او تفرید کولو کله به ډېر اوچت لاړه کله به ډېر ښکته وغورځېده او دا شیز نن مونږ کې شروع شوی دی هغه داسې شروع شوی دی چې بله ورځ به تاسو کتلي کم دا بهر دا خلک راوتي مونږ پیغمبر سره محبت کو محبت ښه ده چې دی چاینا والا د لیټونه راویستېږي نه تا به دا محبت څنګه ظاهرولو شنه شنه لیټونه به یې په غاړو کې اچولي کورونه به یې سجاو کړي او په هغه ما خو کته په پوکڼو باندې یا رسول الله لیکلیو او پوکڼه پړسولې وي ښه یو جینۍ کېنولې ده او سپینې جامې ورته اچولې وي دا هوره راغلې ده استغفر الله
دا بدعاتو کې کم ځای ته ورسېدو یقینو کې چې څومره تذلیل زمونږ د خلکو زمونږ د دې دینو کو دومره بل چا نه دی کړی. حسن جان شهید رحمت الله علیه د الله وبخښي هغه وی چې کم دا خلک راوته دا جلوسونه د میلادونو کاږي وی دا د شیعه په مقابل کې راوتی دي چې هلته شیعه راوته هغه هلته د دین بیړه غرقه کا دلته دی راوته د هغې نه په 2 قدم ورزیات شو. څوک کیکونه کټ کړي په هغې د پیغمبر نوم دی دا تا ته بېادبي د پیغمبر نه ښکاري د هغه د نوم درته نه ښکاري. څوک به ښځې راوکاږي څوک به هلته ګانې ځان ته ولګي ګډېږي به او وی دا د هغه کسانو دپاره کوم وی چې کم کسان ځان ته ډېر ښه په دین پوهېدل والا وایي وی موږ د هغې نه ښه پوهېږو نن به موږ ګډېږو ځکه چې پیغمبر په دې روز باندې پیدا شوی دی. دا خو ته اسلام پورې خندا کې اسلام دی وشرمو. موږ به اغیارو ته څه وایو چې تا زما د قرآن بېادبي وکړه زما د پیغمبرو بېادبي دې وکړه د حدیثو صحابو بېادبي دې وکړه هلته ته راپاڅېدلې کم حده پورې ورسېدې او موږ خلک دی حد ته پریوتو چې کم یو کس د دین کار کی هغه ته زه رکاوټ جوړېږم. که تبلیغ والا د دین کار کوي هغه ته مدرسې والا فضول ښکاري مدرسې والا لګیا دی هغه ته مجاهد فضول ښکاري که مجاهد لګیا دی هغه ته تصوف والا ته سیاست والا ته فلاحي کار والا هر یو بل ته رکاوټ جوړېږي. که دا دین ستا د پلار د کور وي میراث دې وي نو بلکل یو بل ته رکاوټ شه. ته خو د محمد رسول الله امتی تاله دا دین چې درکړی دی دا خو تا ته د هغه وارث ملو شوی دی د پیغمبر وراثت درته ملو شوی دی په دې باندې قدم واخلو. دا که جهاد نه وی نو نن به ستا دا ټول خلک په بله روانو تعداد به دې ډېر زیاتو بې انتها به دې تعداد زیاتو خو څه پې قوت به در کې ختم شوی وی. تعلیم و تعلم که نه وی نن سبا به ټول خلک جاهلان شوی وی په امت کې به دې صرف کیسې پاتې شوي رسوخ فی العلم به نه وی چې کله درله مسله راغلې وه خلکو به درته کیسې شروع شوې مسلې حل به یې دله نه شو راویستې. که فلاحي کارونه نه وی نو حضور پاک خو خدمت دپاره راغلی و د مخلوق خدمت یې نه دی کړی. تزکیه و نفس که نه وی خواهش پرستی کې به دومره لوی رسېدلی وی چې شیطان به د شاته پرېښی وی هلته. زه مجاهد په دې یم چې زما پیغمبر مجاهد اعظم و. تعلیم و تعلم دې دپاره چې پیغمبر څه وی انما بعثت معلما زه خو رالیږلی شوی معلم یم. فلاحي کار زما پیغمبر کړی دی تزکیه نفس کار زما پیغمبر کړی دا اختلاف د دایرې نه لږ روزه د خلکو د اصلاح سوچ وکړه. هر سړی به بل پسې لاس اوچتوي. حضرت تانوي رحمت الله علیه ته یو ځل یو کس خبره کوي په یو مجلس کې وي حضرت رضا خان مرحوم رحمه الله نو یو کس ورته وایي حالانکې مسایلو کې ډېر اختلافاتو وي تا ورته مولانا ولې ووی حضرت ته ورته ولې وی په ډېر زیات خفه شو او ورته وایي وی که هر څنګه دی دا د تعظیم دی یو علمیت ورسره تړلی شوی دی یو مقام ورسره تړلی شوی دی د دې دایرې نه لږ روزی افراط و تفرید کې مه پروزی چې کم یو دین مونږ ته پیغمبر خولی دی په هغې باندې عمل کولو توفیق وکړئ. لږ د علما کرامو سره کښېنئ لږ د تصوف والاو سره کښېنئ فلاحي کارونه وکړئ. که فلاحي کار کوي هغه ته نور کارونه بېجا ښکاري مونځ اودس به نه کوي وي دا هسې فضول کار دی بس په دې به ما ته جنت و الله به رانه راضي شي. هر یو کار معتدل کوي د هغې نه بره مزې الله دې مونږ ټولو نه راضي شي په دې د الله مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. سوالات چا تپوس کړي دي په یو مجلس کې 3 طلاق ورکول نو هغه وی ما سره په یو څوک د مرګره وی ما سره په خلک بحث کوي چې په یو مجلس کې 3 طلاق ته ورکې نو دا یو طلاق دی چې په یو مجلس کې د 3 طلاق ورکو 3 طلاق دي. مفتی صاحب له یو کس راغلی او ورته وی یو طلاق دی وی ته خپلې ښځې له 3 طلاق ورکه په یو مجلس کې بیا خو به در سره 2 اختیارات نور پاتې که نه نو سړی غلی شو او ورته وي چې څه بل ځان له خوښه بل هم خوښ که که نه ته خو سړی غر کې خپلې ښځې له طلاق نه ورکې. ګوره په قرآن کې راځي الطلاق مرتان طلاق په 2 قسمه دی که نه بیا د هغې نه پس ته په هغې کې آیات راغلی دي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره وی چې کله ته ښځې له طلاق ورکې 3 طلاقه پوره شي نو د هغې نه پس ته ښځه اله بل چا سره نکاح کولی شي چې اله تا سره نکاح کولی شي چې هغه بل چا سره نکاح وکړي. مرعیشه رضی الله تعالی عنها فرمایي
وی ان رجلا طلق امراته ثلاثا وی یو سړي ښځې له 3 طلاق ورکړیو نو حافظ ابن حجر رحمه الله علامه ابن قیم رحمت الله امام بهیقی رحمه الله امام بخاری رحمه الله د ټولو دا مسلک دی چې را ښځې له تا طلاق ورک په یو مجلس کې که متفرق مجلسو کې 3 طلاق دی ورک نو هغه ښځې ته 3 طلاق دی یو طلاق نه دی. بل وی د سود مال دې سره ودا چې چاله ورکې تحفه په ولا لسپې کې دې سره بس چل کې سود مال چې چاله ورکې نو بلا دغه د صدقې نیت به پکې نه وي همداسې چېرته غریب را ورکه به ځان نه لرې کوه او که کس درته معلوم یې ټولو مغله واپس ورکه کم کسانو نه دې اغستې وي هغې له واپس ورکه ذمه به دې فارغه شي. سفر کې چې ته امام پسې ودرېږي امام د هغه ځای مقیم نو پوره مونځ به کې ځکه چې تا هغه پسې نیت کړی دی. په دې ربیع الاول وغیره کې دی کې کیرو دا شیزونه پخول ناروا دي مه پخوئ او مه په چا خورئ عام ورځو کې صدقې کوئ. صدق الله العظیم. من الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر البریة محمد وآله واصحابه اجمعین. الہ العالمین ایمانم نصیب کړي. الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځې. الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیو نه مو وساتي. الله د حاضره ډله ټوله د ایمان په نور باندې منور کړي. الله څومره بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي په دې حاضره ډله کې دي الله ټولو ته روغ صحتونه ورکړي. یا الله صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. یا الله مونږ ټول ته د حرمین و شریفین سعادت نصیب کړي. دا غ زیاده به احترام راته را نصیب کړي. یا الله مونږ ټولو نه راضي شي. الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي. صلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.